له سویس د دوو افغانانو ډیپورټول هغه همداسې وخت چې د اروپا بل هیواد هالند ازبکستان ته د یو شمېر افغان کډوالو د استولو په لټه کې دی. د سویس عدلیې وزارت ویلي چې 2 افغان کډوال یې بیرته افغانستان ته استولي دي. د دغه وزارت یو بیان وینسنزو ماسویلي دا افغانان د سویس کورني امنیت ته ګواښ او جدي مجرمین بللي دي. دغه سویسي چارواکي دا هم ویلي چې له دې هیواده به ډیر ژر 14 نور مجرمین هم افغانستان ته واستول شي. اخوا د هالند حکومت پر دې غور کوي چې آیا کولی شي ازبکستان قانع کړي چې رد شوي پناه غوښتونکي ومني که څنګه. د هالند د کډوالۍ وزیر ماریولین فابر د خپل هیواد پارلمان ته ویلي چې کابینه له ازبکستان سره پر موافقو د سلا کېدو په حال کې ده. Nou laat ik gelijk met de deur in huis vallen. Ik ga voor het strengste asielbeleid ooit. En vervolgens wil ik ook criminele asielzoekers eerder uit kunnen zetten. Want voor hen is er geen plaats in Nederland. په اروپا کې میشت یو شمېر افغان کډوال د اروپایي حکومتونو په وروستیو اقداماتو ناخوښ دي. زه د دغه تصمیم په اړه باندې د هالند د دولت په اړه باندې یو څه ناراضي په دې یم چې هغه افغان کډوال چې په غیر قانوني لارو راغلي دي او دلته ځان را رسولی دی که دوی هلته امنیتي ستونزه ونه لري خو خیر ګڼې نورې ستونزې لري اقتصادي کلتوري یا نورې ستونزې لري نو زما غوښتنه دا ده چې که دوی سره یو څه د نرمښت څخه استفاده وشي. 2 افغان دوی سویس نه اخراج کړي دي دوی ته 1500 سویس فرانک هم پیسې ورکړي دي د جیب خرچ په توګه او 14 کسان نور هم په پام کې دي چې بیرته د دې نیونه هیواد نه خارج شي. په دې اړه افغانان کوم افغانان چې په سویس کې اوسېږي ډېر اندېښنه لري مخصوصا کوم کسان چې په دې وروستیو وختونو کې سویس ته راغلي دي په دې کې فامیلونه دی ماشومان دی ځینې ښځې دي چې یوازې راغلي دي. تر دې مخکې جرمني د اګست په 10 28 افغان پناه غوښتونکي چې په جرمونو تورن وو په یوه چارټر الوتکه کې افغانستان ته ستانه کړل.